بیا دی جبل ابی قبیس د پاسه حضور پاک یو ځل ولاړ. دا دی مکې مکرمې نه مشرقي جانب ته یو غټ غر دی، اوس پې د بادشاه محل دی. نو په هغې ولاړ و ابو جهل او دا کسان ورپسې وروختل. وی وایه که نه څه نوې خبرې ټوقې به یې ورپورې کول. وی نن دې څه نوې معجزه شته که نشته؟ حضور پاک ورته وفرمایل ځای وایه څه معجزه ده، څه معنی غواړئ؟ وی دا سپومۍ به راته دوه ځایه نه کړي، دا ګوره ټوقې ورپورې کول. حضور پاک وی ښه، سپومۍ ته اشاره وکړه داسې، نیمه په غر پاتې شو نیمه خوا لاړه او بیا دواړه یو ځای شو. اقتربت الساعه وانشق القمر. وی دا تا په مونږ نظر بندي وکړه، جادو دې وکړه. حضور پاک وی او تپوس ته نه کوم، وی جادو په مخامخ حاضرو خلکو چلیږي که نه په شاته غیب بی پاغیم چلیږي؟ وی نه په حاضرینو چلیږي. وی ښه د مکې د نورو خلکو نه تپوس وکړي چې د مکې په کورونو کې کم خلک وو، هغه یې رالل کور یې تپوس وکړو. ټولو خلکو یې لکه سپومۍ داسې نیمه شو بیا یو ځای شو، ټول مکه کې ولیدلی شو. وی ښه د قافلې والا نه هم تپوس وکړئ، ستاسو کومې قافلې چې شام ته یمن ته تللي دي چې هغې راشي هغې نه تپوس وکړئ. زه په تاسو خو زما نظربندي او جادو چلېد، په هغوی خو به نه چلېدل. د شام او د یمن نه چې کوم خلک د تجارت په قافله کې واپس رالل، هغې نه یې تپوس وکړئ په پلانکۍ شپه خو تاسو څه ناشنا نه ولیدلې؟ وی ولې نه؟ سپومۍ نیمه شوي و، نیمه یو خوا تلې و نیمه بل خوا او بیا یو ځای شوي. یاره وی ستا جادو ډېر غټ دی، پار دی خلکو باندې چلیږي. وی نه منه حضور پاک، خو چې کم سنجیده و خیار خلکو او کبرجن خلک نو هغې چې دا خبرې لیدې نو هغې ورو مسلمانېدل. خدای ورسره د مسلمانۍ غلبه پیدا کړه. دا ابو جهل، عتبه، امیه، شیبه، دا غټ غټ سرداران دا کبرجنو دی ځکه اسلام نه قبلو. دی به وی چې دا اوسه پورې الک و رکوټې زمونږ کشر او مونږ مشران یو، نو دی به څنګه زمونږ مشري کوي؟ د کشر مشري خلک نشي برداشت کول. چا به وی دی غریب دی او مونږ مالدار یو، نو مالدار خلک دا غریب مشري کوم ځای برداشت کولی شي؟ او چا به وی دی یتیم دی، پلار یې نشته د پیدایش نه مخکې وفات، او مونږ خو د قوم خاوندان یو، مټې او طاقتونه او دولتونه هر څه شته، نو مونږ به د ده مشري څنګه قبوله کړو؟ د دې لکه فرعون چې به موسی علیه السلام ته لاس اوچت که، وی زما لاس کې بنګړي دي بنګړي. وی ستا لاس کې څه دي؟ ته خو غریب مولی، څنګه ستا تابعداري وکړم؟ نه د بنګله شته، نه د بلډنګ شته، نه د باغونه شته او نه د نهرونه شته. فرعون به ورته وی او زما باغونه دي، زما نهرونه دي، زما بنگلی دي، لاس کې مې بنگړي دي، ستا څه دي؟ زه ستا تابعداري وکړم؟ دا کبري کبرجن سړی، د کبر نشه چې د چا په سر کې وي، حق ته نه ګوري چې حق کم طرف ته دی، هغه دې ته ګوري چې زه به د دې کشر، د دې غریب، د دې بې کسه څنګه تابعداري وکړم او ده ته به مشر ووایم. دقه رنګې د عتبه او شیبه او امیه دا خلک، دا کبرجنو، د منډو خاوندانو، د مال خاوندانو، د قوم خاوندانو، د هغې زمانې د وسلې خاوندانو. حضور پاک دا د دې څیزونو خاوند نو، هغه د عزت خاوندو، هغه د صدق رښتینولۍ خاوندو، هغه د وعدې د وفا خاوندو، هغه د مسلمان د خدمت خاوندو. دی وی د مشري به څنګه ومنو؟ دا سپیره خلکو مردار لاړل، د جهنم خشاک شو. خو خدای ورو غلبه ورکوله. داسې مرګري خدای نبی علیه السلام لا ورکړل چې تر قیامته پورې د هغې مثال به په مخ د ځمکه پیدا نشي. اسم نو ګورې ښه صحابه سره سوونه چاله چې مال ورکړي او په مال لکه دا سیاسي لیډران د کشرانو له مال ورکوي، نو چې مال ورکوي نو زنده‌باد هم وي او چغه هم وي او په کور جنډم لګوي، او چې لږ په مال بند کړي نو بیا بلې پاټۍ ته منډه کړي. تاسو وینئ که نه؟ یوې پاټۍ نه بلې ته، بلې نه بلې ته، دا منډې ترلې سلسله وایي، دقې ټکي لا وایي چې که مال پې بندېږي نو اخوا منډه وایي.
نوکری در کوم نو التزی بل دی نوکری نه ورکي هغې نه خوا منډه وي. د دنیا د لالچ د وجې نه دا خلک دی پاټی یو نه بل خوا بل نه بل خوا منډې ترړې شروع کړي دي. لیکن د حضور پاک تابعدار د نبی علیہ السلام صحابه هغې د دنیا په لالچ د حضور پاک مرګري نو هغې تر مرګه پورې د حضور پاک پر وړلی شوي دین قایم پاتې شو. بله جنډه ونه لګوله کومه چې د حضور پاک جنډه وه او کم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وه او اسلام والا جنډه بس حق قبول کړه. نه پکې څوک یهودي شوی دی او نه څوک عیسائی شوی دی او نه څوک واپس بت پرست شوی دی. قایم کلک ودرېدل داسې ملګري زه کله حیران شم کنه زه صحابه غریبانان به په شلېدلو سپلو کې ګرځېدل سپلی به یې خپلې نه شلېدلو کې په سفر د جهاد په سفر بتلل. یو جهاد دی هغې غزا نوم څه دی هغه جهاد چې صحابه کرامو کړی دی نو داسې په تکلیف یې کړی دی چې د حد نه ہوتے په دومره تکلیف کې د صحابو د خپې شلېدلې وې د خپو نوکان یې پرېوتي او جهاد لم یو سړي دی او سپلیم نی او خپې اوچوي او د خپو نوکان پرېوځي. په دومره تکلیف باندې صحابه کرامو هغه جهاد کړی. جامې نشته د غریبانانو هیڅ قسمه درک نه لګي. یو لنګ به و او کمیس به نو لنګ کې به گزاره کوله. دا ژوند یې تېر کړی او داسې زندګي تېره کړې ده چې د یخنۍ نه به خواران رپېدل نو د څاروي دا سرمن دا به یې راواغېسته نو په دې منځ کې به یې وله سوري وکړه نو په دې سر کې به یې ور واغوستله نو په دې خېټه به یې په پړي باندې وتړله دی کوټو دی واسکټو په دې طریقې خپله ګزاره کړې ده. داسې به څوک نن سبا چې داسې جامه چا واغوسته څوک ورسره کینیم نه خلک به ترې نفرت کوي چې دا لا څوک دی. په دې طریقه دا جامې وې د غریبانانو او یو صادر به جامې نه وې هغه به یې څه کړی و به یې ځان نه تو کړی نو په یو لاس به یې کلک نیولی و چې عورت مې ښکاره نه شي. چې منځونه به یې کول په مدینه شریفه کې منځونه به یې کول نو نبی کریم صلی الله ښځې به شاته صفونو کې ولاړې وي سړي مخکې نو حضور پاک به ښځو ته وي تاسو مخکې سرونه مه پورته کوئ د سړو نه چې دوی سر پورته کړي نو اله سر پورته کوي ولې هسې نه لنډي څادرونه دي تاسو سر پورته کړئ او د سړو په عورت هم نظر ونه لګي. دا ژوند غزوه ذات الرقاع دا یو غزا ده. ذات الرقاع ورته ولې وایي دې خپې شلېدلې وې نوکان یې پرېوتي او په ټوکړو باندې ځان له خپې ګنډلې وې لیکن دغې حالت کې هم د حضور پاک نه رستو شوي نه دي.